अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु करे अब्बासिन खबर जिमता तो होस्ट शाहिद जान जेब नन मुंसा स्टूडियो के मिस मेमुना मौजूद दा पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया ना दुआ कंजेक्टिव मैच ने बेली लीदी और चैंपियन ट्रॉफी ना आउट शवे दे ता ढेर अफसोस खबर अदा चखपल होम ग्राउंड की यो दुम नगट इवेंट की रगेना बार वतल और दसी नाकस कारकर्दगी दे बाने यो लहमिया फिक्रिया दा हम टोल लब दे बाने सोच कवल पकार दे मिस मेमुना दे बारे के सराइदा अगे न दे एक्सपर्टीज वालू राशि देने सवाल को अस्सलाम वालेकुम मिस सिंह वालेकुम अस्सलाम शाहिद सिंह है तासो खैर खैर दे शुक्र दे मिस पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी ना आउट शो जी दा खुडेर दे असल मसला कम जिक्र ډېر افسوسناک خبره ده او چیمپئن ټرافي نه خدا एलिमिनेट شو पाकिस्तान टीम और देखे मल्टीपल फैक्टर्स दे देखे द सिलेक्शन फैक्टर्स द फिटनेस प्रैक्टिस द दे दा से मल्टीपल फैक्टर्स दे मतलब दा यो इंडिविजुअल हार न दे दा यो इज्तमाही हार दे और تاسو دا ګورئ چې یوث چې دی که نه یوث ډېر زیات انتھوزیاسټک وه د میچونه دپاره د ټرافي دپاره نو دا یو موټیویشن هم وه یوث دپاره او چې څنګه دی الیمینیټ شو نو یوث ډېر ډساپوینټډ دی د پاکستاني یوث او سپیشلی هغه ماشومان هغه یوث چې کم ځان ته دا کیریر آپټ کوي چې مونږ سبا له به سپورټسمین به جوړېږو نو هغې لپاره دا لږ ډساپوینټمنټ وه نو مس تاسو نظر کې دا انفرادي مطلب کھلاڑی ټو کھلاڑی هغه مسله کنه کې سیستم پورا ناکام نه دا خو تاسو د پوره سیستم ته به ګورئ بره نه ته لاندې پورې ځکه چې ټولو نه لومبی خو دا دی چې دې فیلډ کې ریلیونټ خلک پکار څنګه تاسو ته پته دی چې مخکې رمیز راجا به پی سی بي چیرمین وه نو هغه یو ریلیونټ پرسن وه ځکه چې هغې ته د गेम साइकोलॉजी द गेम स्ट्रेटजीज द गेम څنګه چلیږي څنګه د دپاره سی انټرنیشنل سټینډرډز دی هغه ټول ورته پته وه هغه یو ریلیونټ پرسن ده اوس چیرمین پی سی بي چې دی محسن نقوي صاحب هغه انټیریر منسټر هم دی یو خو برډن هم وي که نه چې یو کس سره دوه ډپارټمنټس وي او د هغې ذمې داري د هغې په سر دی نو خامخا بیا د بنده چې هغې د افیشنسي باندې ډېر زیات افیکټ راځي بل دا دی چې مطلب یو ریلیونټ پرسن چې وي د هغې ته د هغې نالج زیات وي نو داسې دی چې مونږ دا نه ویو چې مطلب کیدی شي چې محسن نقوي صاحب خپل په ډپارټمنټ کې انټیریر منسټري کې ډېر ښکلی کار کوي او د هغې کیپبلیټیز باندې زموږ څه شک نه دی خو مطلب چېرته خبره راځي د کرکټ نو هلته کې دا لږ شانتې دا ضرورت دی پکار دی چې مونږ دې باندې چې خپل سوچ وکړو چې دا ریلیونټ هغه شان ریلیونټ پرسن نه دی مس نو دا ہوم ګراوند نه چې فایده پورته نه کړه داسې چې اوس انګلینډ کې وشي داسې سیریز یا داسې ټورنمنټ نیوزیلینډ کې وي یا داسې په اسټریلیا کې بیا خو زمونږ مو تاسو مو چې کنډیشن بدل ہوم ګراوند کې دومره غټ شکست دومره غټ اپسیټ دا ډېر غټ ډساپوینټمنټ وه ځکه چې ہوم ګراوند کې یو چې مین فیکټر دی هغه دی چې ته سایکولوجیکلی په ډېر کمفرټ کې وي که نه چې خپل په ملک کې خپل په ہوم لینډ کې ته یو میچ لوبې کوې نو خامخا ستا یو سایکولوجیکلی تاسو بالکل په پیس باندې وي او داسې دی چې هغې نه پس د دې پریکټس د دې ګراوند سره د دې کراؤډ فیکټر هم پکې کراؤډ ایوریثینګ سو مطلب دا داسې د ہوم ګراوند کې د دې هار چې دی هغه ډېر ډساپوینټمنټ خبره ده استاد خیال سره مس دا نیپوټیزم مطلب فیوریټیزم پسند ناپسند دا مسله ده اصل که نه که دا مسله داسې راځي چې کله د سلیکشن کوئ نو دې ته پکار دی چې ټوټلی په میرټ باندې د سلیکشن کوئ او هغې نه پس د دې فزیکل فټنس د دې سایکولوجیکل ایشوز خو نه دی او د دې بیا چې نیټ پریکټسز دي هغه دا ټول چې دی ایډرس کول پکار دي ځکه چې تاسو په فیوریټزم باندې سلیکشن کوئ بیا خامخا هلته کې ستاسو کیپبلیټیز چې دي هغه کمپرومایز کیږي موږ مس ګورو دا کنزیکټیو لاس خاص طور پر د انډیا نه کیږي دا سایکولوجیکل افیکټ کم چې تاسو دې باندې خبره وکړه ډېر تفصیل سره تاسو دې باندې خبره وکړه دا به څنګه کنټرول کړي
دو خاص طور پر د انډیا لپاره ولې دومره تیاری نه کوي مطلب خاص طور پر ذهني دباو هغه ګوره زمونږ د پاکستان په هیستوري کې داسې دی چې هغه یو هیسټوریکل زمونږ انډیا سره یو کانفلیکټ دی که نه او بیا خلک ډېر دې ته لوک فارورډ کوي چې مونږ چې لوبې کوو انډیا سره نو خامخا ګټل پکار دی نو چې دې نه ته مونږ چې میچ مونږ نه ګټو نو بیا ټول د قوم دپاره یو ډېر زیات فرسټریشن وي که نه ډېر فرسټریشن خبره وي نو اوس دې ته پکار دی چې یو خو ګوره اوس په دنیا کې نیوزیلینډ دی استرالیا انګلینډ ټیمونه دي هغه هم دی په شان خلک دي ولې داسې دا نه فرق دی چې تاسو دا چې کله د اوس تاسو خبره کوئ د کرکټ نو تاسو وایئ چې وراٹ کوهلی نو ولې داسې یو زموږ په ټیم کې داسې خلک ولې نه دي دا مطلب هغه دور کې چې کله وسیم اکرم وا رمیز راجا عمران خان او دی شعیب نو دی څنګه به په ورلډ کې دی دا نه فیمس وي او اوس داسې یو کھلاړي مونږ سره نه دی چې دا چا مونږ پرایډ اغشتل شو یا مونږ وایو چې دا یو یک پرفیکټ بالر دی سپینر دی بیټسمین دی آل راؤنډر دی فیلډینګ د دې پکار دی چې دی فیلډینګ باندې ډېر کار تیو کی فیلډینګ خپل امپروو کړي نو اس کو ډېر کا اس کو په دې 2025 کو دینا تلاړ خو چې کم اوس راځي را روان دی یا مخکینه ټرافي بوي هغه د پاره دی ته ډېر مهنت ضرورت دی ډېر مهنت دی کوي نو بیا کې دی شي چې دی هغه انټرنیشنل سټانډرډز خپل فټنس او یو چې ټولو نه امپورټنټ خبره دی هغه د دې کمټمنټ دی چې یو د پلیئر سره کمټمنټ دی خپل د کیریئر سره خپل د نیشن پرایډ سره کمټمنټ دی د دې نو زما په خیال کې دی ټول ایریاز کې د دې ته پکار دی چې مهنت وکړي بهرحال مس یو مش وفاد د بنگلاديش په خلاف یو بل سوال دی چې دا ناکامي س کوچنګ سټاف یا سلیکشن کمیټي یا کم چې د ټیم دن نه احاطه دی ناکامي دا کنه که دا ناکامي ډایرکټ بار سیستم طرف ته ځي دا نه دا ټول سیستم نه دا ما مخکې تاسو ته وی چې بره نه ښکته پورې چې سانه ټیرز دی چې دې کې انوالو دي سلیکشن کمیټیز بیا نیټ پریکټسز بیا فزیکل فټنس بیا فیوریټزم دا ټول ملټیپل فیکٹرز پکې انوالو دي د دې په هار کې دا څه نه دی چې یو بس صرف یو فیکٹر نه دی ملټیپل فیکٹرز دی او دا به څنګه بهتر کیږي دا ټول سیستم مهنت کمټمنټ د دې او بیا میرټ باندې سلیکشنز بالکل دا پکار جی ناظرین تاسو د مس میمونه رای او ایکسپیکټیز واوریدل هغه ډیفرنٹ انګل سره چې څومره زاویې وي په هغې حساب سره هغې انداز سره خپل رای ورکړه کم ځای کې چې کم کمې دی کومه مسله ده منګه او دا ټول خلک د چیرمین پی سی بي د پاکستان کرکټ بورډ نه همدغه درخواست کوو چې په دې ځایونو کې د کار وکړي آیا راپیره چې کله هم داسې غټ ایونټ راشي زمونږ خلک زمونږ قوم مایوسه شي ہوم ګراؤنډ کې دومره غټ اپسیټ دا یو سوالیه نشان دی ګورنمنټ آف پاکستان دپاره چې وفاقي لیول حکومت هم دې ته توجه ورکړي چې دومره ناکامي ولې موږ برداشت کوو راپیره ولې موږ خپل عوام داسې مایوس کوو چې موږ داسې ټورنمنټ نه فایده نه پورته کوو نو څنګه ټورنمنټ نه بیا پورته کوو ځکه چې بار چې کنډیشن شي هغه ټوټلی بدل شي دې سره خپل میزبان شاهد جان زیب له اجازت ورکوي الله حافظ